د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو، نن شپه اوښکې تویېږي 11مه برخه دراوړوم. تر پایه راسره واورئ. خو نه، هیڅکله نه. دا ټول زما سادګۍ او نیک نیت و. زه یوازې د خپل زوی د برخلیک او خوشحالۍ ته اندېښمن وم، او دا خوشحالي یوازې د رویا په لاس کې وه. یعنې اوس د خدای څخه وروسته یوازینی کس رویا وه چې کولی سول په خپلې رویې او نیکو اخلاقو هغه ښه وروزي. ما ډېر کوشش وکړ چې شهلا د دې کارونو څخه منع کړم او د خپلو اړیکو او زوی په خاطر هغه بیرته خپل عادي کار ته راوګرځوم او نورې د جوارګرۍ او ګډا په غونډو کې پرېنږدم. خو دې کار نه یوازې ګټه ونه کړه، بلکې زما د زوی روزنه او پالنه هم زما په غاړه سوه. یعنې هغه به اوس ډېرې شپې تر سهاره د جوارګرۍ او ګډا او غونډو کې ناسته وه، او سهار به په داسې حال کې چې نشه به کور ته راغله. بیا به هم څو ځلې ورته وویل چې لاس د دې ناوړه کارونو څخه واخلي او نور خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو ګټه یې ونه کړه او زما خبرو باندې یې غوږ ونه کاړه. سره د دې چې پوهېدم شهلا جوارګرۍ په غونډو کې ګډون کوي، ګډېږي، سندرې هم وایي، شراب هم څښي. خو په دې هم ډاډه وم چې هغه به زما د زوی په خاطر هیڅکله زما سره خیانت ونه کړي او هیڅکله به زما د زوی سر چاته ټیټ نه کړي. خوای کاش چې په هماغه لومړیو کې ما نه وای پرېښی چې دومره ازاده سي او دومره بې باکه وګرځي چې په پایله کې مو برخلیک داسې سي. هغه ورځ به مې هیڅکله هیره نه سي چې ما په ګراج کې موټر جوړاوه. د ساعت ستنه د ورځې په 3 نیمو څرخېده چې د سرای څوکیدار را غږ کړ او ویې ویل چې په ټلیفون کې دې څوک غواړي. په منډه دفتر ته ولاړم او غوږۍ مې پورته کړه چې د هغې لور یو ناپېژانده کس خبرې کولې او داسې څه یې وویل چې ما ته هیڅکله د منلو وړ نه و. دا کس بې له دې چې خپل نوم ما ته وښایي یوه پڅه یې راکړه او نور یې غوږۍ کښېښوده. د یو ډول حیرانتیا او سستوالي سره لاس او ګریوان سوم. غوږۍ مې له لاسه ولوېده. د سرای څوکیدار را منډه کړه او غوږۍ په ځای کښېښوده. پوښتنه یې راڅخه وکړه، ښاغلیه، حال مو خراب نه دی؟ ورته ومې ویل ولې ښه یم. وروسته له هغې هغه مړې خولې چې په مخ او تندي مې پیدا سوې وې پاکې کړې او د ګراج څخه ووتم او د هغې پتې په لور روان سوم کومه چې ناپېژانده سړي راکړې وه. ما دا کور ډېر ښه پېژانده. که ناپېژندل سوی کس ما ته سمه پته راکړې وی، نو باید څو شېبې وروسته زما مېرمنه د دې کور څخه چې د حمید پلار پورې اړه درلوده او څو ورځې مخکې له خاوند څخه اخیستی و راووځي. زما لپاره د منلو وړ نه وه چې زما مېرمن زما د زوی مور دي زما د صمیمي او نږدې ملګري سره په دې کور کې یوازې اوسي. نه، دا غیر ممکنه وه. دا هیڅکله زما دپاره د منلو وړ نه وه او نه مې سوی کولی چې دا هر څه ومنم. په همدې ترتیب مې د ځان سره وویل چې کاش د ناپېژندل سوي سړي خبره درواغ وي، او کاش دا ټلیفون چاره ته د قصد او کینې له مخې کړی وي چې غواړي د خلکو ګډ ژوند او کورنۍ نظام خراب کړي. زړه مې غوښتل چې په خپل وجود کې د ګمان او تردید ریښې وچې کړم. د هر شي په اړه مې کولی سول چې اند وکړم، غیر د شهلا او حمید د خیانت په اړه. هغه هم زما سره. اخر څنګه مې کولی سوی باور وکړم چې زما صمیمي او ان د ژوند ملګري هغه وخت هغه څوک چې زما د ژوند په خوږو او ترخو او په ټولو هغو ستونزو کې چې زه به ورسره لاس او ګریوان وم لاس راکوه، ما سره داسې لوی خیانت وکړي. که داسې وي نو انسان نور په خپل ژوند کې پر چا اعتماد او باور وکړي. خو نه، په واقعیت کې دا خبره درواغ ده او کوم سړي د حسادت او کینې له مخې دا خبرې کړي دي. د خدای دربار ته مې د بېنیازۍ او تمنا لاسونه اوږده کړل او ترې ومې غوښتل چې زما د وړ زوی او بېګناه زوی له کبله
دا هر څه وژغوري او پرې نږدي چې زما ښایسته او حسینه میرمن زما د زوی مور په ناوړه ناروغۍ اخته سي، په داسې ناروغۍ چې بیرته د راستنېدو لاره ترې نسته. خو لا زما دعاګانې پای ته نه وې رسېدلې چې د کور ور بیرته سو. سمدستي مې ځان یو څنګ ته کړ چې ښکاره نه سم او څوک مې ونه ویني. په دې وخت کې یوه ښځه چې په تور ټیکري کې یې ځان په بشپړه توګه رانغاړلی و، هېڅ د پېژندلو شتونتیا یې نه وه، له هغه کوره راووته او وروسته د خدای پامانۍ څخه چې حمید ورسره تر وره پورې د بدرګۍ لپاره راغلی و، په یو ټکسي موټر کې سپاره سوه. د نوموړي کور ور وتړل سو او موټر هم حرکت وکړ. ما هم یو بل ټکسي پسې ونیو او هدایت مې وکړ چې هماغه ټکسي وڅاري یا یې تعقیب کړي. هغه چې زما پریشانه اکر ولید، زما غوښتنه یې ومنله او د هغه بل ټکسي په تعقیب یې پیل وکړ تر څو چې دې موټر زموږ کور سره بریک ونیو. ګمان مې کوه چې دا ټول دروغ دي او هیڅ حقیقت نه لري او دا زما ښځه نه ده. خو کله چې موټر زموږ د کور سره بریک ونیو نو شهلا مې ولیده چې خپل ټیکری یې قات کړ او په دستکول کې کښېښود او وروسته له هغې د موټر څخه پلې سوه. حقیقت راته لږ څه روښانه سو، هغه حقیقت چې هیڅ کله مې باور نه سوی پې کولی او هیڅ کله مې هغه نه سوی منلی. ژوند راته بد ښکاره سو. په هغه شیبه کې مې د ټولو زاویو څخه د حمید او شهلا خیانت وانګېرل. د خپل مرحوم او بېګناه ماشوم پر حال مې ډېر افسوس وکړ. خو وروسته مې بیا هم د همدې ماشوم له کبله چې سبا په ټولنه کې ژوند کوي او یو موقف ته رسېږي ځان کنټرول کړ او د ټکسي چلونکي نه مې مننه وکړه او زه هم پلی سوم. رښتیا ستاسو څخه پوښتنه کوم ښاغلی قاضي، که تاسې په دې حالت کې وای زما پر ځای مو څه کول؟ آیا چیغې او کوکارې مو کولې؟ آیا هغه مو وژله او که نه؟ او که هیڅ مو هم نه ویل او غلی کښېناستئ چې ښځه مو له تاسې سره خیانت وکړي او تاسې یې ننداره وکړئ؟ او تاسې ښاغلی وکیل، که تاسو زما پر ځای وای آیا همداسې غلی کښېناستئ او ننداره مو کوله او پرېښودل مو چې عزت او شرافت مو په بازار کې لیلام سي؟ نه، هیڅ کله نه. د ډېرې غوسې او درد له لاسه به لیونی سوی وای او په چیغو چیغو به مو ټوله نړۍ خبره کړې وای چې ستاسې میرمن، ستاسې د اولاد مور او ستاسې محبوبې ستاسې سره خیانت کړی دی. او تاسې ښاغلی وکیل آیا نه سوی کولی چې په داسې یو اکر کې د یوه رښتینې او صادقه مېړه زړه درکړئ؟ نو که تاسې هم زما په ځای وای نو اوس به مو خپله پرېکړه بدله کړې وای او ویلي به مو چې تاسې اشتباه کړې ده او هغې له ما سره خیانت کړی دی او زه هیڅ پړ نه یم. او که چیرې دا پوښتنه کوئ چې موږ باید د هغې د سپیناوۍ دپاره هم وخت ورکړو تر څو سم باور وکړو، نو ستاسې په ځواب کې باید ووایم چې هوکې باید هغې ته وخت ورکړل سي چې خبرې وکړي او د ځان سپیناوی وکړي. خو دا باید هم ووایي چې دا کار به د کورني قانون دپاره یو لوی خیانت وي او دا ټول به هغه څه وي چې نه یوازې زما په اند بلکې د نړۍ په مخ د ټولو انسانانو په اند د منلو او زغملو وړ نه وي. او باید چې داسې وکړو د حق هم ورنه کړل سي، چې داسې وګړو ته باید د خبرو حق هم ورنه کړل سي څو د ټولنې غونډوالي سره ومپاشي. نو په دې اساس باید عجله او تاندي ونه کړئ لکه څنګه چې ما ونه کړه. او شاید تاسې اوس دې ته هم په تمه اوسئ چې ما څه کړي وي او نور څه پیښ شول، یعنې غبرګون مې څه ډول و. نو هیله کوم چې شرع ته غوږ کښېږدئ او بیا قضاوت وکړئ. د شهلا پسې جوخت زه هم کور ته ننوتم او هغې په هغه وخت کې زما له لیدو څخه یو ټکان وخوړ. ویرې او نارامیو ټول بدن محاصره کړی و او له ډاره ټول بدن یې رېږدېدی. هېڅکله یې فکر نه کاوه چې زه به دا وخت کور ته ولاړ سم او یا داسې بد شور ماشور وکړم. زه هم په داسې حال کې چې ډېر غوسې نیولی وم چیغې مې کړې او ورته ومې ویل پست فطرتې، حد اقل زموږ په معصوم او کوچني بچي خو رحم وکړه. په هغه زوی چې ته یې مور او زه یې پلار یم. مګر تا په خپله ماته دا د واده وړاندیز نه و کړی؟ مګر تا را سره ژمنه نه وه کړې چې ته به ماته یوه وفاداره مېرمنه اوسې؟ نو اوس ولې غواړې چې زموږ ژوند تباه او برباد کړې؟ ولې؟ ځواب راکړه. آخر ولې زما صمیمي ملګري حمید دي د خپل خیانت لپاره وټاکه؟ موټر یې درلود ځکه
شیک او ښایسته یې اغوستل ځکه د بډای او مالداري کورنۍ غړی دی ځکه او که د ښو اخلاقو خاوند او ساتیري انسان دی ځکه کم یو ولې تاسې ښځې دومره پست فطرت او بې شخصیته یئ چې انسان نور په خپل ژوند کې په هیڅ چا حتی په خپل ملګري هم اعتماد او باور نسی کولای آخر ولې آخر دی ولې زما له داسې ملګري سره چې له وړکتوب سره یو ځای راستر سو او تر دې دمه مو یو له بله سره مرسته کوله مینه مو کوله خیانت دی وکړ او هغه دې هم په خپلې ناوړې ناروغۍ کې راښکېل کړ اوس نور نو انسان باید په چا اعتماد وکړي مسلمان په هیڅ چا نه او دا بې اعتمادي تاسې ښځو زموږ د سړیو په منځ کې راپیدا کړې ده ولې په دې کارونو زموږ پاک سپېڅلي او بې جوړې ملګري راڅخه جلا کوئ که دوستي او ملګرتیا داسې ده نو لعنت دې په داسې دوستي او ملګرتیا وي او که داسې نه وي نو ولې زما دپاره داسې سوه آخر ولې زما د خبرو پر وړاندې غلې سوه او یوازې سکوت یې غوره کړ سر یې کښته ځوړند کړ او یوازې اوښکې تویې کړې او ما ټول شرم له پوره ځانګړتیاوو سره د هغې په وجود کې ولید زړه مې غوښتل چې په پښو کې مې ولویږي او د کړي ګناه څخه یې راڅخه بخښنه وغواړي او راسره ژمنه وکړي چې نور به خپل عادي کار ته راستنیږي زما په وجود کې لا اوس هم زموږ د زوی له کبله د بخښنې عاطفه ژوندۍ وه او دې بخښنې او عاطفې کولی سوی چې زموږ د دواړو ژوند وژغوري په همدې موخه مې په آرام او شمارلې اواز مخ په ډېر مهربانۍ د هغې په لور ور واړوه او ورته ومې ویل مخ مې د هغې په لور ور واړوه ورته مې د نصیحت په ډول وویل ګوره شهلا تیر سوي تیر سول راځه اوس د خپل زوی او راتلونکي په اړه لږ سوچ وکړه او خپلې مخکیني ژوند ته راوګرځه زه مطمئن یم چې د خپلو کړو کارونو څخه پښیمانه یې همداسې نه ده لکه څوک چې له بده خوبه راویښ سوي وي سر یې راجګ کړ او ویې ویل که پښیمانه یم نو څه کار کولی سم ژمنه وکړه چې نور به خپل دغه بد او ناوړه افعال نه تکراروي او نور به دغه کارونه چې تر دې دمه دې کول نور نه کوي یعنې ما بخښې که په رښتینې او واقعي توګه راسره ژمنه وکړې او د خپلو کارونو څخه پښیمانه سې نو د خپل زوی او د ګاندي دپاره او په ټولنه کې د خلکو پر وړاندې د خپل د بدنامۍ له کبله دې بخښم ژمنه کوم بهمنه ژمنه کوم او په خدای قسم یادوم چې پس د دې به د تا لپاره یوه وفاداره میرمن او د زوی دپاره مې مهربانه مور اوسم په داسې حال کې چې لړزېده او اوښکې تویېدې ځان یې زما په غېږ کې راغوڅار کړ په نیمه ژبه په غوڅو غونډلو او وینو چې اوښکې ورسره هم بدرګه کېدې راته وویل ته څومره ښه یې بهمنه ته څومره مهربانې بهمنه دا چې په دې توګه بریالی سوی وم چې رویا خپلو کړنو ته ځیر کړم او توبه پرې وکاږم چې خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځي ډېر خوشحاله وم او د آرامۍ احساس مې کوه او د آرامۍ ما او زما د زوی دپاره یوه ښه راتلونکي 3 کسیزې کورنۍ زیری راکوه شهلا یو ځل بیا تیر او ساده ژوند ته راوګرځېده او دا هغه څه ول چې ما یې هیله درلوده په دې وخت کې تورن چې ډېر ستړی معلومېده د څو شېبو دپاره یې چوپتیا غوره کړه سترګې یې په ناپایه غم کې ورکې وې او شونډې یې هم وچې سوې وې داسې برېښېده چې ګواکې نور څه نه لري چې محکمه کې یې بیان کړي او د ټولو ژوند برخلیک یې هم دا و یو ډول ځانګړې چوپتیا د محکمې فضا محاصره کړې وه په محکمه کې ناستو ټولو ګډونوالو خپلې ساګانې په خپل ستوني کې زندې کړې وې او غوږ ول چې د بهمن د ژوند یا د آسان پاتې برخه واوري په دې وخت کې قاضي القضات په آرامۍ سره سر راپورته کړ او تورن ته یې وویل لطفا ادامه ورکړئ تورن اوبه وغوښتې اوبه یې ورته راوړې او په یوه دمه یې وڅښلې وروسته د هغې چې ډېره خفه او ناکراره برېښېده پاتې کیسه یې داسې پیل کړه له هغې ورځې وروسته نږدې 5 میاشتې زموږ په قرارۍ او خوشحالۍ تېرې سوې شهلا واقعا په بشپړه توګه بدلون کړی و حتی اوس له پخوا څخه لا ښه د کور سمبالښت ته ځیر وه اوس به چې هره شېبه کور ته تللم
نو هغه به مې لیده چې زموږ د ماشوم او نازولي زوی سره په لوبو بوخته وه. د دې کار له لیدو څخه به مې خوند واخیست او زما د ټولې ورځې ستړیا به د دې صحنې په لیدو ختمه سوه. ما یو ځل بیا نیکمرغي لاسته راوړې وه او دې لړۍ تر ډېره غځونې کولې، تر څو چې یوه ورځ د ګراج خاوند راته وویل چې د کوم ضروري کار لپاره ابادان ته ځي او زه هم باید ورسره ولاړ سم. لکه څنګه چې له هره پلوه ډاډه او مطمئن وم، په پراخه تندي مې ورسره ومنله او هماغه شپه مې ټوله خبره خپلې مېرمنې شهلا ته وویله. سهار وختي د ګراج خاوند سره د ابادان په لور روان سوم. نږدې 2 اونۍ زه او د ګراج خاوند په ابادان کې وو چې یوه ورځ یې راته خبر راکړ چې سبا سهار دواړه خمر ښار ته ځو او حداقل 6 ورځې هلته خمر ښار کې پاتې شو. کله چې بیرته تهران ته راستنېدو ډېر خوشحاله وم. په فکس کې مې خپلې مېرمنې شهلا ته خبر ورکړ چې 6 ورځو وروسته انشاءالله کور ته درځم او وروسته له هغې مې خپلې مېرمنې او زوی ته څه ډالۍ واخیستې. خو له نیکه مرغه د ګراج خاوند کار په نوموړي ځای کې په 2 ورځو کې پای ته ورسېد او زه د ټلګراف د پیغام څخه 4 ورځې مخکې خپل کور ته راورسېدم. کله چې مې د ګراج خاوند سره خدای پامانۍ وکړ نو په موټر کې د خپل کور په لور رهي سوم. همدا چې د 2 ورځو مسافرۍ وروسته خپل کور ته راتلم او خپله مېرمن او زوی مې لیدل ډېر خوشحاله وم. خو نه پوهېږم چې ولې هیڅ په هیڅه مې زړه ودرېدېده او داسې ګمان مې وکړ چې ګواکې کومه ناوړه پیښه راپېښېږي. کله چې د کور سره د موټر څخه پلی سوم نو د موټر پیسې مې ورکړې او د کور ټالۍ مې ووهله، خو چا ور پراننیست. څو وارې مې د کور ټالۍ ووهله خو هیڅ ځواب مې وانه ورېد. ډېر ځیر سوم چې دا څه پېښ سوي، خو وروسته مې فکر وکړ کیدای سي چې زوی او مېرمن مې د کور سامان او ترکاري اخیستلو لپاره بهر وتي وي. نو دا مې وپتله چې په دیوال کور ته واوړم. خو په دې وخت کې سیمه ییز پولیس چې زموږ د کور سره نږدې ولاړ ول او همدلته یې پوسته هم وه پوست ول چې زه د کور خاوند یم. نو راغلل او ماته یې یو لیک چې د همدغې ځای د پوست رسوونکي لخوا چې شهلا لیکلی و او دوی ته یې سپارلی و راکړ. دوی له ما څخه رسید واخیست او د خدای پامانۍ څخه وروسته ولاړل. کله چې مې لیک پرانیست نو د یوه ترخه حقیقت څخه خبر سوم. زوی مې د کور د اوبو په حوض کې د لوېدلو له امله مړ سوی و او څېړونکو زما مېرمن د تحقیق دپاره بوولې وه. ستړی ستومانه د دیوال خواته ورنږدې سوم او اخیستې ډالۍ مې د یوه دیوال له لارې کور ته ورخطا کړې او زه هم د دیوال له لارې کور ته واوښتم او خپلې کوټې ته ورغلم. په ټولو ځایونو کې چوپتیا او سکوت خپلې وزرې خورې کړې وې. په المارۍ کې مې د زوی انځور راځوړند و. په حیرانۍ او ژړغونې انداز مې انځور ته وکتل، حتی د ژړا توان مې هم نه درلود. د کوټې په یوه کونج کې مې د ماشوم او بېګناه زوی وړ کټ پروت و او داسې احساس مې کوه چې د ټولو دیوالونو څخه غم او خفګان وریږي. په همدې سوچونو کې ډوب وم چې نور به هیڅکله د خپل ماشوم زوی ژړا او خندا وانه ورم او هیڅکله به د دې کوکارې په کوټه کې انګازې جوړې نه کړي چې دغې خبرې نږدې سوځولی وم. دا کور نور د تل لپاره غلی سوی و او د دې خاموشۍ څخه د مرګ بوی راتلو. ما باید په ناباورۍ دا تریخ حقیقت منلی وای چې زما زوی مړ سوی دی. زما هغه زوی چې ما دا دومره وخت د هغه دپاره کوشش او زیار کوه چې ګانده یې روښانه کړم، خو اوس چې هغه نسته څرنګه د هغه مرګ ووینم او څرنګه بې له هغه ژوند وکړم. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو نن شپه اوښکې تویېږي ناول ځلې پای ته رسېږي. تر بله ناوله مو په لید سپارم. ارامي مو غواړم. د سپوږمۍ تر کلي